کله روجماتې وي یا پښمنۍ وي څو دعاګانې چې هغه ډېرې اهمې دي هغه کله مه هېروئ. د ټول اهمه دعا چې هغه تاسو سره متعلق ده چې هغه د مور او پلار دپاره دعا ده، او د مور او پلار دپاره عام روټین کې هره ورځ او روزانه 2 رکعاته نفل کوي او په سجدې کې کم از کم 15 ځل دا وایي. علما فرمایي دا بنده به د مور او پلار حق ادا کړي. رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. او ورسره روجمات او پښمنۍ کې هم دا بار بار وایي او بار بار الله تعالی ته جاري او فریاد کوي. دویم هغه خلک چې ستانه پیدا دي او ستانه لپاره صدقې جاریه ګرځېدلې چې هغه ستا بچي دي. واصلح لي ذريتي يا رب اني تبت اليك واني من المسلمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. دا دو دعاګانې ډېرې اهمې دي او ستا دپاره ډېرې ضروري دي او ستا د ژوند د ښه تېرېدو دپاره ډېرې د کامیابۍ دي او دا یو لویه وسیله ده او لوی احسان دی په خپل ځان، په خپل والدین او په خپل بچو باندې چې دا هیر نه کړي خپل والدین او خپل بچي. الله تعالی به ستا زندگی اسانه کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.